وروستیو اورښتونو د ځاني تلفاتو ترڅنګ هیوادوالو ته مالي زیانونه هم ورړولي دي. تازه د خوړو نړیوالې برنامې ویلي چې هغو 15,000 کسانو ته چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي دي مرسته کړې ده. خو دغه بنسټ وایي په 2 میاشتو کې سیلاب ځپلو ته د رسیدو لپاره 14.5 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. افغانستان هیچ نوع نقش در قسمت تغییر اقلیمی نداره، بنابراین کشورهای صنعتی و کشورهایی که عمدتاً در تغییر اقلیمی نقش بسزایی دارند اینا مکلفیت دارند تا کشورهایی همچون افغانستان که هیچ نوع نقش نداره کمک و همکاری بکنند. نیاز است تا در همچین شرایط شدیداً کمک‌های بشردوستانه بر افغانستان برسند تا اینکه از یک جهت بتانه کسانی که ناشی از تغییرات اقلیمی آسیب دیدن به اینا کمک صورت بگیره و در آینده ها نیز برای جلوگیری از اتفاقاتی که رخ میده کارهای بنیادی صورت بگیره. ورته مهال د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق ویلي چې په وروستیو سیلابونو کې میلیونونه کسان له هغې ډلې زرګونه ماشومان د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې اغېزمن شوي دي. یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتي چې مرستې دې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې برخه کې ډېرې کړي. په افغانستان کې د سیلابونو له کبله وروستي ناورین د سلګونو کسانو ژوند واخیسته او 15,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. په ډیریو کلیو کې د څښاک اوبه ککړې شوي دي، لکه دلته چې د اوبو 25 څاګانې ککړې شوي دي. په ورځ کې هر یو ته 150 لیتره اوبه لیږدوو او د اوبو د تصفیې ټابلیټونه ویشو ترڅو ډاډ ترلاسه کړو هیڅ ناروغي په تیره نس ناستې ناروغۍ خپره نشي چې کولی شي په چټکۍ سره په تیره بیا وړو ماشومانو لپاره وژونکي اوسي. په همدې حال کې د اقتصاد وزارت د افغانستان خلکو لپاره په اوسني شرایطو کې د نړیوالې ټولنې مرستې مهمې بولي. برای جلوگیری از خسارات و پیامدهای تغییرات اقلیمی بر علاوه کمک‌های عاجل و بشری به آسیب دیدگان نیاز مبرم به حمایت و همکاری جامعه جهانی در تطبیق پروژه‌های انکشافی و اشتغالزایی برای حمایت از دهقانان و مالداران، جلوگیری از تخریب زمین‌های زراعتی و محیط زیستی، مدیریت آب‌های سطحی از طریق اعمار چکدم‌ها، کانال‌ها، ذخایر آبی و سایر تاسیسات عامل منفعه برای بهبود وضعیت اقتصادی دیده می شود. د اسلامي امارت چارواکو له دې وړاندې هم په افغانستان کې اړمنو ته د نړۍ بشري مرستې مهمې بللې او په هیواد کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې پر تمرکز ټینګار کړی دی.